مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، پتیره موږ هغه پیښه او واقعه بیانول کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر اتکاله سو، عبد المطلب هم وفات، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پاره بل واری تموالی وو. د مخه خدای صلی الله علیه و آله وسلم د پلار د طرفه یتیم وو، مګر هغه یتیموالی شعوري او فکری وو، ځکه د علیه الصلاة والسلام خپل پلار نه ولیدلی، مګر د عبد المطلب په وفات سره د علیه الصلاة والسلام یتیموالی حقیقي ډیر سخت او مشکل وو، ځکه دا د خپل مهربانه نیکه نیستوالی وو، هغه نیکه چې د کعبه شریفه د دیواله سره بناست وو او د علیه الصلاة والسلام سره به شفقت او مهرباني کول، ناز به ورکاوه، او د علیه الصلاة والسلام د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول. هغه نیکه وفات شو چې د علیه الصلاة والسلام پلار وو، او دا یتیموالی د علیه الصلاة والسلام په سترګو ولیدي، نو دا یتیم کېده تر هغه اول یتیموالی ډیر سخت و. عبد المطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم روزنه دي ابو طالب کوي، او دا یې هم ورته وویل چې د روزنې لپاره به ډیره توجه کوي. د عبد المطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته، ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د پلار عبد الله سکورور. د ابو طالب او عبد الله پلار خو یو او عبد المطلب وو، مګر مور یې هم یو و، چې اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دریم تربیه کوونکی سو. اول مور، دوهم نیکه، دریم اکا. او د عبد المطلب تر وفات وروسته د مکه مکرمه مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو، مګر ابو طالب تر عبد المطلب ډیر غریب وو، نو به د ابو طالب اولادو د خپل پلار سره د خرڅ او مصرف په پیدا کولو کې کومک کاوه. کوم وخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې ابو طالب غریب دی، حتی د خپل اولادو نفقه نشي پیدا کولای، نو د علیه الصلاة والسلام هم په کار شروع وکړه چې هغه د پسو چوپانی و. او دا معلومه خبره ده چې چوپانی تر شهر د باندې وي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې او ورځې تر مکه مکرمه د باندې پاتې کېدی، چې په دغه چوپانی کې د یو طرفه هغه د صحرا ژوند شروع شو، چې د هغه فائدې مو د مخه درته بیان کړې دي، او د بل طرفه په خپل چوپانی هم ډېری فائدې لري چې علماي کرام یې داسې بیانوي. اول، پر حیواناتو مهرباني، چې دا خو په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه وو،
بلکې حیواناتو هم د ده علیه الصلاة والسلام د رحمت او مهربانۍ څخه حصه حاصله کړې ده چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډیر واضح او ښکاره دی. مثلا د حیوان د حلالولو دپاره به چاړه تېروي، یو حیوان به د بل حیوان او مخ ته نه حلالېږي او داسې نور. په چوپاني کې حلم او صبر حاصلېږي. پسونه شاوخوا پاشل کېږي، د هغو د راټولولو او یو ځای کولو طریقه زده کېږي. پسونه باید د دشمن څخه وساتل سي چې دا ټوله د امت د یو ځای کولو او ساتلو دپاره تجربې وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کړي. تر اوسه خو یې اعتماد د مور یعنی کفر نفقه وو، خو اوس یې د خپل لاس په کار کولو او مصرف پیدا کولو شروع وکړه. نو د علیه الصلاة والسلام د اتکلنۍ څخه په چوپانی شروع وکړه او تر هغه دا کار کاوه چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی. البته په مابین کې د یو څه مودې لپاره به پاتې سوی وي او دغه چوپانی د علیه الصلاة والسلام د عمر ډیره موده په بر کې ونیول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ما من نبی الا ورع الغنم، یعنی داسې نبی نسته چې د پسو چوپانی یې نوي کړي. نو دا وظیفه ټول انبیاو علیهم السلام پر ځای کړې ده. علماء کرام د چوپانی په پایدو کې یو هم دا بیانوي او وایي کم نفر چې په دشت کې د پسو په پیولو مشغول وي نو دی تنها وي او تنهایی سړی و چرت او فکر ته پریږدي. نو په اسمانو، ستورو، لمر او سپوږمۍ کې فکر وهي، دی برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري چې دغه افکار د انسان د روح د صفایي او پاکوالي سبب ګرځي. مګر کم کسان چې په شارو کې اوسېږي هغه په تګ او راتګ مشغول وي، دا ولاړی هغه راغلی، نوی نوی خبري او حوادث اوري، فکر یې ګډ وډ وي. انسان د الله عز وجل په قدرتو کې و فکر وهلو ته نه فارغه کیږي. نو دا هم د دشت او صحرا فائدہ و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې و فکر کولو ته فارغه کوي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چوپانی مشغول وو، ابو طالب د تجارت په کار اخته و. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کلو ته ورسېدی، په دغه وخت کې ابو طالب قصد درلودي چې شام ته په تجارت لاړ شي. قافله تیار شوه، خو کوم وخت چې ابو طالب د تلو اراده وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ شو چې ما هم در سره بوز. ابو طالب نه غوښته چې محمد علیه الصلاة والسلام یې په دغه سفر کې ملګری وي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کالو ټینګي او ویل خامخا به می در سره بیاي. څنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ابو طالب ډیر ګران وو، نو آخر راضی سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د ځان ملګری کړ. دا نو تر مکه مکرمه د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول سفر و. او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 12 کالو. خیر قافله حرکت وکي. کوم وخت چې د شام و حدود ته ورسېده نو قافله نږدې و یو دیر یا صومعه ته واړول. دیر یا صومعه د نصاراو د عبادت وځای ته ویل کیږي او د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي نه راوځي، خواړه او اوبه هلته ورته پراته وي او راهب په عبادت مشغول وي. د قریشو تجارتي قافله به همیشه پر دغه لار د دغه صومعه سره تیرېده، خو نه به قریش دغه صومعه ته ورتله او نه به هغه راهبان ورته راوتل. خو نن چې قافله نږدې و دغه صومعه ته واړول، د دغه صومعه د راهبانو مشر چې بحیرا ورته ویل کېده د مخه تر صومعه د باندې ولاړ وو او د لری څخه و قافله ته کتل. خو ډیر عجب او نادره کارونه په دغه قافله کې ولیده. ویل د چې د قافله پر سر اوریاز ورسره رهیده. نو بحیرا په تعجب کې سو او پوسو چې په دې قافله کې یو سر او راز سته. خو کوم وخت چې قافله نږدې و صومعه ته واړول، بحیرا و خپل ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډیر پاخه کړي او یو نفر یې قافله ته هم ورولېږي چې ورسه او ورته وایي تاسو نن زموږ مېلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدي، ټول راسي. د قافله خلکو هم دا دعوت قبول کړي
او ټول ورغله. یوازې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې د قافلې سره پریښاوه چې د قافلې د سامانو ساتنه وکړي. اوس نو د قافلې ټول نفر ناس دي، خواړه راغله او په خوراک یې شروع وکړه. بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو نفر تر نظر باسي، خو په دې خلقو کې کم داسې شی نه ولیدي چې هغه دې عجب او د دې وړ وي چې اوریځ دې پر سر ورسره ولاړه سي. د نصاراو علماو ته دا ور معلومه وه چې د نبی الاخر زمان د راتګ وخت او زمانه رانږدې دي، نو ځکه دوی په علامو او اشارو پسې ګرځېده. خو بحیرا په دې خلقو کې د توجه وړ هیڅ شی ونه لیدي. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ټوله راغلاست؟ څوک مو نه دي پرېښي؟ دوی ویل هو ټوله راغلو، خو فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرې ایښی دی چې زموږ د سامانو ساتنه کوي. د قافلې د خلقو څخه یو نفر وویل والله موږ بد خلک یو، موږ راغلو خواړه خورو او یتیم مو پرېښاوه. نو یو نفر یې ولېږي چې ورسه محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم راوله. نفر ولاړی او محمد علیه الصلاة والسلام یې د ځان سره راوستی. خو بحیرا چې په اول وار ولیدي پوه سو چې په دې هلک کې غیر طبیعي شی شته، نو ورته ګوري او فکر پکښې وهي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او خواړه خوري، بحیرا یې مخ ته ناستی او ورته ګوري. بیا نو بحیرا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه په پوښتنو شروع وکړه او ویل ستا دې په لات او عزا سره قسم وي. ورونو لات او عزا د مشرکانو دوه بوتان وو او دا قسم هم د مشرکانو وو. که څه هم بحیرا ولات او عزا ته عقیده نه درلوده، خو د لیدل چې دغه قوم یو د بل سره پلات او عزا قسم ورکوي، نو بحیرا هم د دوی پر قسم پلات او عزا سره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکوي او ورته وایي ستا د پلات او عزا سره قسم وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل پلات او عزا سره قسم مرا کوه، قسم په الله چې ما هیڅ کله د هغو عبادت نه دی کړی او د هیڅ شي څخه مې دونه بد نه راځي لکه د لات او عزا څخه. ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند د شروع څخه هیڅ کله د بت عبادت نه دی کړی. که څه هم د علیه الصلاة والسلام قوم او کورنۍ ټول بت پرستان و، خو د صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله نه بت ته سجده کړې ده او نه بت مشرف بللی دی چې دا د الله جل جلاله د طرف څخه ساتنه و. هو یو نفر ممکن د خپل کورنۍ په لارښوونه یا د سالمې تربیه په سبب د ځینو بدو کارو څخه بیزاره وي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بوتانو څخه نفرت او لريوالي د خپل کورنۍ د تربیه په سبب نه، بلکې دا د الله جل جلاله د طرف څخه ساتنه و. نو راهب ورته ویل شه ستا دې په الله سره قسم وي چې حق او حقیقت به راته وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو په الله سره قسم راک. نو بحیرا راهب په پوښتنو شروع وکړ څه فکر وهې، په خوب کې څه شي وینې، څنګه حالات درته پیښیږي، داسې ډېرې پوښتنې ځینې وکړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوابونه ورته وایي. بحیرا خو عالم و او په آسماني کتابو کې د آخري نبی علامې موجودې وې او بحیرا هغه ټول علامې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې ولیدې. نو یې ورته وویل ته دې شاه یا ملا راته لڅکه پرېږده چې ملا دې ووینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم خپل ملا لڅ کړه او بحیرا ولیده چې پر ملا یې د نبوت مهر هم سته، هغه مهر چې په ډیرو صحیح حدیثو سره موجودیت ثابت دی. علماء کرام د نبوت د مهر داسې تعریف او بیان کوي چې خاتم النبوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو مبارکو اوږو په مابین کې یو تور داغ دی او په هغه داغ کې وریښتان دي لکه د چرګ د سر چارخل او دغه تور داغ پر شاوخوا نور ډیر تور خالونه هم سته چې دغه علامه د نبوت مهر دی او بحیرا دغه علامه ولیده او وی پیژنده. نو یو ابو طالب ته مخ ورواړه ویل دا هلک دې څه دی؟ ابو طالب ویل دا مې زوی دی. بحیرا ویل د پلار باید نوی ژوندی، ځکه بحیرا ته دا معلومه و چې د آخر الانبیاء علیهم السلام
یا علیه السلام د علامو څخه یوه هم دا ده چې یتیم به وي، او اوس یې ولیده چې ټوله علامې په دغه هلک کې موجودې دي او دا یوه علامه مخالفه ده، دا نه سره لګېږي. نو ځکه یو ابو طالب ته وویل دی باید پلار ونه لري. ابو طالب ویل هو، دی زما وراره دی. بحیرا د ځان سره وویل اوس صحیح سوه. نو یې ابو طالب ته وویل چې وراره دې بیرته مکې مکرمې ته بوځه، که شام ته در سره ولاړ سي هلته یهود پیژني او که وپیژندي ضرر ورسوي. ابو طالب هم پر خپل وراره وبېرېدی. نو ابو طالب په خپله نه ورسره راوګرځېدی، خو یو بل نفر یې ورسره ملګری کړي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې بیرته مکې مکرمې ته راوستی او دا سفر یې پوره نسو. ورونو دغه د بحیرا قصه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یوه لویه علامه ده. او یو بل علامه هم دا ده چې ځینې وختونه به و مکې مکرمې ته ځینې خلق راتله چې دغه خلقو ته اهل الفراسه ویل کېده او دې خلقو یو علم حاصل کړی وو چې هغه علم ته هم علم الفراسه ویل کېږي، چې دغه علم په واسطه به دغه عالمانو و یو چاته وکتل د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي ژوند ځینې حالات به ورته بیانول او ډیر حالات به تر یوې اندازې صحیح او رښتیا راوتل، ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کیږي او غیب ویل نه دي. حتی امام شافعی رحمه الله هم 15 کاله دغه علم تعلیم کړی دی. نو دغه اهل الفراسه دغه علم درلودي او دوی چې به هر ځای ته ولاړه خلقو به خپل کوچنیان ورته راوستل چې د هغو د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي. لکه زموږ په وطن کې فالبینان چې د خلقو فال به کوي، که څه هم هغه حقیقت نه لري. نو دغه اهل الفراسه څخه یو نفر یو وخت و مکې مکرمې ته راغلی او خلقو خپل کوچنیان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته ووایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوستی او دا واقعه هم هغه د شام تر سفر وروسته وه. نو محمد علیه السلام یې ورته راوستی او د کوچنیانو په قطار کې یې د ده مخ ته کښېناوه. دغه د علم الفراسه عالم تر اوسه د کوچنیانو په لیدلو او کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر په ځیر او دقت سره ګوري او دغه کتل هم غیر عادي او غیر طبيعي و. مخته ګوري، لوړ ورته ګوري، کښته ورته ګوري، دا کتل ډېر شدید او حیرانونکی و. حتی چې ابو طالب دغه کتلو څخه وبېرېدی. بیا نو سړی د یوه طرفه څخه د هلکانو په کتلو شروع وکړه، په خپل کار مشغول سو. په دغه وخت کې ابو طالب محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیوي او دغه مابین څخه یې ویستی او ګوښه یې کړ. سړی چې د نورو کوچنیانو د لیدلو او کتلو څخه فارغ سو، هر څه چې ګوري محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسته. نو ویل څه هغه ځوان چې دغه اوس ما مخته ناست وو؟ چا جواب نور کاوه. نو په لوړ आवाज نارې کړه څه هغه هلک چې ما مخته ناست وو رايه ولي؟ په والله هغه لره شان او شوکت، درجه او عظمت سته. ابو طالب خو د مخه لا بیرېدلی وو. محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې نه راوستی چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړې درجه او عالی مقام یو نشانه او علامه و. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځوانۍ په وخت او موده کې تر نبوت او رسالت د مخه الله عزوجل دی علیه الصلاة والسلام د هر شر او هر باطل کار څخه ساتلی و. یوازې دا نه چې د بوتانو د عبادت څخه ساتل سوی وو، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یو اخلاقی خدشه به پکښې وه، د هغو څخه هم رب عزوجل ساتلی وو. هغه شیان چې په اهل مکه کې هیڅ عیب نه بلل کېده او د ژوند عادي کارونه وه، بیا هم الله عزوجل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه څخه ساتلی وو چې د هغې جملې څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی. د رقص او غنا، موسیقي او عیاشي و مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د چوپانۍ ملګری تر مکې مکرمې د باندې پسونه پیول. نو د علیه الصلاة والسلام د واده ساز او आवाज د لرې څخه واورېده او په ټول عمر یې دغه محفل نه ولیدلی.
نو یو هغه خپل ملګری ته وویل ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نن شپه ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم چې دغه واده ووینم. هغه ویل ښه دی. نو ملګری یې د پسو سره پاتې سو او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورهیسو چې واده او د هغه ساز وویني. خو کوم وخت چې په دغه مجلس کې کښېنستی فورا خوب پر غالب سو او بیده سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بل شي نکړم راویش مگر د لمر حرارت او ګرمۍ. سهار لمر راختلی راویش سو او ټول خلق تللی و. دغه واده هیڅ ونه لیدل. تقدیری بل ورځ بیا واده دی. بیا یو هغه خپل ملګری ته وویل چې هغه شپه خو ما هیڅ ونه لیده او نه مې واورېده ځکه بیده سوم، نن به ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ویل ښه دی. بیا چې راغلی د اول کښېنستو سره خوب پر غالب سو او بیده سو. سهار لمر ختلی راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دا ودونه او مجلسونه زما دپاره نه دي، ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل. خو ډېر د افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالي، لڅ کالي او کفري موډونه، دغه حرام کارونه د ودو شرط ګرځېدلي دي. نوی کور او نوی فامیل جوړیږي، خو متاسفانه شروع او تعداو یې په ګناهو او د الله عزوجل په نافرمانیو ایښول کیږي. او بیا وایي اولاد مې صالح او زما په خوله نه دي. د ښځې سره مې ژوند تریخ دی، په ژوند کې مې خوشحالي نشته. وروره دا ته چې دغه ژوند دې د ځان دپاره خوښ او اختیار کړي. دا ستا د هغه ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده. ته نه وینې کوم وخت چې آدم علیه السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه څه ورته پیښه سوه؟ د جنت ته وایستل سو، د خپلې زوجې څخه په کلو کلو جلا سو. نن ورځ خلک د واده د نیک او مبارک نامه څخه استفاده کوي، د ناجایزه کارو وسیله یې ګرځوي. هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونیسي واده یې نه بولي. خو په واده کې د انجونو د پاره د دریو ټکول حلال دي. خوشحالي مطلوبه او جائزه ده. زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی، مگر هغه مظاهر او مناظر، هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد، د اسراف او سیالیو څخه خالی نه دي باید پریږدو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مجالسو څخه په الهي ساتنه سره وساتل سو. او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې ساتل سوی دی، یو بل بد عادت وو چې د اهل مکه په اصطلاح عادي او معمولی کار وو. هغه د عورت لسوالی وو. کله یو سړی لڅ پس ګرځېدی هم یې پروا نه کوله. او دغه عادت د رواجېدو لپاره څو سبب وو. یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه یو څه امرونه پر خلقو صادر شوي وو، چې یو د هغو اوامرو څخه دا و چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نشي کولای، ځکه په هغو کې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالی و چې خلقو به هغه کالی د قریشو څخه رانیول او بیا به طواف کاوه. طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم و چې قریشو به خپل مال خرڅاوه. نو کم خلق چې به د باندې څخه مکه مکرمه ته راغله، کله هغه د قریشو کالی نه و ورسره، نو رانیولو ته به مجبور و. بیا به نو پر کعبه شریفه طواف کاوه. او هغه څوک چې پیسې به نه درلودې چې کالی رانیسي، نو به لس طواف کاوه. په دې لسوالي کې نر او ښځو فرق نه درلودي. د ډېر جهالت څخه د حیوانیت درجه ته رسیدلی و. او د لسوالي د پاره بل سبب داو چې جزیره العرب په صورت عموم سره غریبان و، هر چا پوره کالی نه درلوده. نو په مکه مکرمه او عربو کې د عورت لسوالی یو عادي او طبيعي کار ګرځیدلی و. خو پر دغه سربېره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله نه لڅ طواف کړی دی او نه لڅ ګرځیدلی دی. الله عزوجل دغه بې سترۍ څخه ساتلی و. په عربو کې دغه لسوالی او بې سترۍ د هجرت تر 9 کال پورې دوام درلودی، څو چې د مکه مکرمه تر فتح ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حجۃ الوداع یو کال د مخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ولېږي
او ورته یې فرمایل خلق خبر ک چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لڅ طواف نه کوي. نو څرنګه چې د ټول بدن لسیده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبيعي کار وو او هیڅ عیب نه بلل کېدی، نو کوم وخت چې به خلقو کارونه کول، خاصتا یو صدرانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول، نو به ځانونه لڅول، بالکل به یې کالي وکشه او کار به کاوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لږ شو او بل به کالي نه څیرېده او د دوی لباس یا کالي چی شو، فقط یو د اوژو پټو چې د کمیس کارې ځنې اخیستی او بل لونګ. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو سره کار کاوه او د یو ځای څخه و بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبه شریفې د بنا او جوړولو کار و او د کار ملګرو یې ټول ځانونه لسکړي و ځکه دوی کالی لږ درلوده. نو کوم وخت چې به ډبرې نقلولې لونګ به خلاص کی او هغه به پر اوژه کښېښاوه او ډبره به پر هغه لونګ کښېښول، نو اوژه به د زخمی کېدو څخه وساتل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه خپل ملګرو سره ډبرې نقلولې، خو هغه ډبره به پر لڅه اوژه ایښول ځکه ځان یې نور لسکړي. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاګانو څخه یو اکا ورته وویل ای وراره که دغه لونګ خلاص کې او پر اوژه کښېږدې د دغه ډبرو د آزار څخه به دې وساتي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه، یو دم بهوشي پر راغله او سترګې و اسمان ته شخې پاتې شوې. نو کار او د لونګ خلاصېدو دواړه پاتې شو. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاتې شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت نه دی لڅوي، که څه هم په مکه مکرمه کې لڅېده عادي او طبيعي کار او همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه ډېر لوی ادب ورکول شوی دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې وو، څرنګه چې ابو طالب ډېر غریب او عیالدار وو، نو کوم وخت چې په خواړه راوړل شو، خواړه به لږ او خورونکي به ډېر وو. د ابو طالب لس اولاد وو، نو به څه پېښېده؟ معلومه خبره ده چې پر خوړو به چور او حملې شوې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نورو هلکانو پر ډول پر ډوډۍ چور نه جوړاوه او حملې نه وهلې، په انتظار به ناست وو. کوم وخت چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خوړلو څخه فارغ شو، نو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وکتل، کبه کم شی پاته وو هغه به وخوري او کبه نو پاته دغه سی وږي به ګرځېدي او داسې ډېر پېښېده چې څو ورځې به وږي ګرځېدي ځکه د هغو څخه اصلا شی نه پاته کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خپل شو اخلاقو په سبب که څه هم وږي به وو، خو د نورو هلکانو پر ډول به پر ډوډۍ چور او حملې نه جوړول. څو یو ورځ ابو طالب په خپل و دې حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځنې خلاصوي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شی نه پاتې کیږي. نو یې خپل کورنۍ امر کړ چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته خواړه جلا ورکوي، ځکه دی علیه الصلاة والسلام د نورو هلکانو پر قسم پر ډوډۍ تلوار نه کوي او وږي پاتې کیږي، چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ادب څخه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاق څخه یو هم صدق او رښتیا ویل و. په ټول عمر یې هیڅ د درواغو او مخالفه خبر نه ده کړې، که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې وو. دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله د طرفه ورکول شوی و. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 یا په بل روایت شلو کلو ته ورسېدی، د فجار جنگ پیښ شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړ. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار وهغه جنگ ته ویل کیږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ شي، او حرامي میاشتې څلور دي، رجب چې دا یوازې میاشت او نور درې میاشتې چې سره پسې دي ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي. په دغه څلورو میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا و، خو د خپل ځان څخه دفاع جائزه او روا و.
نو څرنګه چې د حوازن قبیله په دغه میاشتو کې پر قریشو حمله وکړه نو قریشو ته دا جایزه و چې د ځان دفاع وکړي نو په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکه مکرمه څخه دفاع کول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي كنت انبلو لاعمامي في يوم الفجار یعنی ما خپل اکاګانو ته د فجار په ورځ غشي ورکول او څوک وایي د فجار په ورځ د خپل اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغه جنگ کاوه څنګه چې دا جنگ د ډیر مودې د پاره وو نو په دغه جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ کولو طریقه هم زده کړه ځکه جنگ ولیدي او اشتراک یا ګډون هم پکې کې وکړي همدارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فحلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخیستلو د پاره قسم د حلف الفضول جوړېده هم یو قصه لري هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر د تجارت د پاره یو څه مال و مکه مکرمه ته راوړی او دغه مال یې پر عاص ابن وائل په پور خرڅ کړ عاص ابن وائل د مشهور صحابي عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار دی او عاص ابن وائل د مکه مکرمه او د قریشو د سردارانو څخه دی نو عاص چې دغه یمنی څخه مال د پور پر قسم واخیستی او پیسې نکړې ور اوس چې د یمنی د تګ وخت راغلی نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راک غواړم چې خپل وطن ته ولاړ شم مګر عاص ابن وائل د نن سبا وعده ورکوي او معتله کوي څو د یمنی صبر و پای ته ورسېدی نو د اخر وار د پاره وعاص ته ورغلی ویل پیسې مې راکوي کیا عاص ویل یا ورځه هر څه چې په واسه پوروي هغه وک موږ مخکې ویلی و چې هلته د ځنګل قانون و هر زورور به کمزوري خوري اوس هم عاص ظلم کوي یمنی مسافر او بیچاره دی نه قوم سته نه قبیله څوک نه لري چې د کومک وکړي اوس نو په حیرت کې دی چې څه وکړي بالاخره وهغه دار الندوه ته ورغلی کم چې د قریشو د ټولونو ځای و هلته قریش سره راټول و او یمنی په شعر او بیتو سره د ظلم څخه شکایت شروع کړي خاصتا د قریشو د ظلم څخه او ویل که تاسو پر دغه ظلم خله پټه کړئ نو تاسو هم د ملګری یاست او په الله سره قسم چې په ټولو عربو کې بس تاسو نوم در بد کوم دلته نو د قریشو نور مشران د دې کار څخه ناراضه او ناخوښه شول ځکه دوی د مکه مکرمه او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي او که د دوی د ظلم څخه خلک شکایت وکړي دا د دوی لپاره شرم او پیغور دی او د دوی نوم بدیږي نو د قریشو څخه څو نفر سره یو ځای سو او پر دې عهد او قسم وکړي چې د هر مظلوم کومک وکړو او د ظالم څخه به حق ور اخلو که څه هم دا ظالم هر څوک وي او دا کار په اوله کې درونه پر شروع کړي چې د هر یو نوم فضل وو نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي او څوک بیا وایي چې دغه قسم ته په دې سبب سره حلف الفضول ویل کیږي چې فضول په عربي کې حقوق ته وایي نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو د لپاره قسم د مظلوم او د هغه د حقوقو د دفاع د لپاره قسم نو دغه درونه پرو په الله سره قسم یاد کړي هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي که د اهل مکه څخه وي یا د بل ځای وي د هغه دفاع وکړو او د ظالم څخه به حق ور اخلو که څه هم دا دفاع زموږ په وینو او مرګ سره وي خو د مظلوم حق به د توري په زور ورته راګرځو او بیا یې اهل مکه سره یو ځای کړ ویل څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګری کیږي د مکه مکرمه ډېر خلک د دوی سره په دغه قسم کې ملګری او یو ځای شو چې د هغو څخه یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم البته دا قصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه بیا نو دغه نفر ټول سره یو ځای شو توري او اسلحه راواخسته د عاص ابن وائل وکور ته ورغله او عاص ته وویل چې موږ د مظلوم سره پر کومک قسم کړی دی نو دغه سړي حق ورکه کې نور کوي وژنو دي ورونو دا هم مړانه همت او غیرت غواړي چې د مکه مکرمه د سردارانو څخه او د دوی د قوم څخه یو نفر د ظلم د لری کولو د پاره ووجني عاص چې د دوی عزم
او اجتماع ولیده، د دوی اتحاد او اتفاق ولیدي، نو یې د دوی خبره قبول کړه او د هغه یمني حق یې ورکړي. ورونو دلته مې یوه بله قصه را په یاد شوه. هغه دا چې یو چا یو څه پیسې د ابوجهل سره کښېښولې، خو کوم وخت چې راغی چې خپلې پیسې د ابوجهل څخه غواړي، ابوجهل منکره سو، پیسې نه ورکوي. سړی هر څه وکړه، دې خوا ها خوا ته ولاړی، ابوجهل یې پیسې نه ورکوي. نو سړی راغی د کعبې شریفې پر شاوخوا نور قریش سره ناست دي، و هغو ته وایي چې زما مال د ابوجهل سره پروت دی او ابوجهل یې نه راکوي. نو په تاسو کې داسې څوک شته چې د زما مال د هغه څخه راواخلي؟ قریش ورته وویل په موږ کې خو نشته، خو هغه سړی ویني چې هلته عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پر مانځه ولاړ و هغه ته اشاره وکړه، ولته هغه سړی ویني، ورسه هغه سړی دی حق در اخیستلی شي. په حقیقت کې دا کار قریش د پسخند لپاره کاوه، مګر هغه مسافر سړی مجبور شو او مجبور وو. نو راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه او عبادت مشغول دی. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغ شو، نو دا سړی ورته ویله زما مال د ابو جهل سره دی، او دغه خلق راته ویله چې بیله تا څخه بل څوک یې نشي ځین راخیستلی، متوجه اوسئ. رسول علیه الصلاة والسلام نور ته ویل چې وروره دا زما کار نه دی او زما په وسه نه ده پوره. دا یې هم نور ته ویل چې دا خلقو په تا پسخند وهلی دی، ولاړ شه په بل چا پسې وګوره چې هغه د دا قومو د مشرانو څخه وي، هغه به یې در واخلي. یا داسې نور ته ویل و سړي ته ویل درځه. سړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګري سوله او راغله. رسول علیه الصلاة والسلام د ابو جهل د کور دروازه ور وټکول. ابو جهل راووتی، څوک ورته ولاړ دی؟ د ابو جهل لوی دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. او ابو جهل ته وایي دغه سړي مال ورک. هغه پر سترګو لاړې کور ته ننوتی، هغه مال یې راواخیستی او سړي ته په لاس ورکړ. دویم ځل را رئیس قریش و ابو جهل ته ویل چې دا دې څه وکړه؟ ابو جهل ول په والله د ده تر شا یو مست اوښ ولاړ و، که ما دا پیسې نه وای ورکړې هغه دا عمله را اچوله، زه یې خوړلم. ما د بیرې څخه دا پیسې ورکړې وه دا سړي ته. دا هم یو قصه وه. ورون بیرته به د حلف الفضول و قصې ته راسو. دغه حلف او قسم په جاهلیت او اسلام کې دوام پیدا کړي او باقی پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي قد دعیت فی الجاهلیة الى حلف لو دعیت الیه فی الاسلام لاجبت. یعنی د جاهلیت په عصر او زمانه کې و یو حلف او اتفاق و یو عهد او وعده ته وبلل سولم چې هغه داسې حلف دی که چیرې و هغه ته په اسلام کې بلل سوی وای، هم به مې دغه بلنه او دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې هم باقی پاتې شو. حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته هم پاتې و. یو وخت بیا په وروسته کې د یزید ابن معاویه د طرفه د مدینې منورې والی چې ولید نومېده د سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه په حق کې ظلم وکړي او د حسین رضی الله تعالی عنه حق یې نور کاوه. نو حسین رضی الله تعالی عنه ورته ویل که ته زما حق را نه کې زه به وحلف الفضول ته ورنارې کم. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وخت کې حاضر و. نو عبد الله وویل که حسین وحلف الفضول ته نارې کړي وای، قسم په الله ما بخپل تور را استلې وای او تر هغه به مې بیرته نه وای په پوښ کې کړي چې یا مې د حق ور اخیستی وای یا زه وجل سوی وای. خو هغه د مدینې منورې والی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حق د بیر څخه ورکړي. چیرې دي نن داسې کسان؟ مقصد دا چې دغه حلف په اسلام کې هم قائم او ثابت پاتې شو او دغه قسم عهد او قسم اتحاد او اتفاق ډیر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه شته. که نن ورځ اسلامي حکومتونه دغسې اتحادیو او اتفاقیو ته ورداخل سي چې په هغه کې د مظلوم دفاع کیږي، دا جائز او ښه کار دی. حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نه وي، ځکه د اسلام د اهدافو څخه یو هم د ظلم استکول او نیستکول دي.
نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقی پاتې شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دغه حلف کې اشتراک کړی دی. پس له دې څخه یو کوچنی واقعه پیښ شوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وژوند ته تغییر ورکړي. هغه دا چې خدیجه بنت خویلد چې د عبد العزى ابن قصي ابن کلاب د اولادې څخه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په عبد العزى ابن قصي ابن کلاب کې یو ځای کیږي. یعنی دا هم د شریفه نسب څخه و. دغه خدیجه ډیره غنی او مالدار ښځه و. د دې د غنا په باره کې داسې ویل کیږي چې د دې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي و. یعنی یو طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یوازې د دې تجارت سره مساوي او برابر و. څنګه چې دا ښځه و په خپل تجارت نسوای کولای نو یې څه کول؟ خپل مالونه به وقسم قسم خلقو ته ورکول، چاته په شراکت، چاته په مزدوري، حتی یو نفر ته هم خپل ټول مال او دارایی په لاس نه ورکول ځکه ممکن هغه خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځنې غصب کړي. نو یو مختلفو خلقو ته یو څه مالونه ورکول. او څنګه چې دا ښځه و د بازار د قیمتو معلومات هم نور ته کېدی، امکان یې درلودی چې خلق درواغ ورته وایي او پیسې ځنې وخوري. نو د غلا او خیانت د مخنیوي لپاره په امین او صادقه خلقو پسې ګرځېده. کوم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه اوریدي او په عین حال کې د دې قریب هم وو، نو یې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دې د تجارت یو څه مالونه شام ته یوسي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم موافق شو. نو قافله جوړ شو او مالونه یې بار کړ. میسره چې د خدیجه مریی وو هغه هم په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کی چې په لار کې د محمد علیه الصلاة والسلام خدمت وکړي. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میسره په ملګرتیا و شام ته په دغه کوچنی قافله کې رهیسو. په لار کې میسره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه عجیب او غیر عادي کارونه ولیده. اول ادب او اخلاق. میسره اصلا مریی دی او د خلقو عادت داو چې د مریانو سره به سخت او امرانه گزاره کول. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته د یو ملګری په سترګه ګوري، د ادب او مهرباني گزاره ور سره کوي. نو میسره ډیر په تعجب کې پاتو چې دا څنګه اخلاق دي. تر دې وروسته نور شیان هم ولیده. هغه دا چې دوی پر لارې رهیوي، پر دوی لمر نیوي بلکې پر سر یې اوریځ وي او په لار کې بیا وهغه سومعې ته نږدې واړول کوم چې د مخه هغه بحیره پکښې وو. خدا ور بحیره وفات شوی وو او بل راهب د بحیره پر ځای درېدلی وو. کوم وخت چې دغه بل راهب دا کوچنی قافله ولیده چې فقط 2 نفر ورسره دي په تعجب کې سو. خیر قافله واړول. محمد صلی الله علیه و آله وسلم لاړی هلته ګوشه د قافلې څخه لري یو درخت و، تر هغې درخت لاندې کښېنستی او راهب ورته ګوري چې د درخت شاخونه راکږیږي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه جوړوي. نو راهب و میسره ته ورغلی او د هغه څخه پوښتنه کوي چې دا نفر څوک دی؟ میسره ویل دا محمد ابن عبد الله دی. راهب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نسب پوښتنه وکړه او نور پوښتنې وکړه. میسره جوابونه ورته وایي. اخر میسره ورته ویل سړی ستاسو مقصد دی؟ راهب ویل دغه درخت چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاندې ناست دی او د قافلې څخه هم لري ده، دغه اوس تر دغه درخت لاندې هیڅوک نه دی ناست بل نبی. یعنی دغه نفر نبی دی، علامه یې ټوله د نبوت دی. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبی او نبوت څه معنا. خیر دوی شام ته ورسېده او میسره هم هلته نور هم د علیه الصلاة والسلام د اخلاق په باره کې عجب شیان ولیده. د خلق سره ادب او احترام، په بیع او شراء کې رښتیا ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلق سره خوش طبعی، غریبانو ته د صلی الله علیه و آله وسلم ورکړه او عطا، او خلق هم د معاملې خرید او فروش د پاره و د علیه الصلاة والسلام ته رجوع کول.
او بل د قریشو د تجارو دا عادت وو چې خپل مالونه به خرڅ کړه نو براره هیڅ خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ونه کړه. هغه خپل ورسره مالونه چې خرڅ کړه په پیسو یې د هغه ځای څخه نور مالونه رانیول او مکه مکرمه ته راوړه. یعنی د مکه مکرمه مالونه په شام کې په ګټه خرڅ کړه او د شام مالونه چې راوړه په مکه مکرمه کې په ګټه خرڅ کړه چې په دې حساب یې دوه واره ګټه وکړه. نو یو ښه او مناسبه ګټه و خدیجه ته راوړه چې بل چا دونه ګټه نو ورته راوړي. ورونو اوس نو موږ ولیدو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کاوه او کم وخت چې بیا غنی او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله و. د مشرانو او سردارانو سره هم ژوند وکړي په جنگ هم پوسو ځکه د علیه الصلاۃ والسلام په خپل اشتراک پکښ وکړي. او اوس مو بیا ولیدو چې په تجارت کې څنګه معامله و. ټول هغه شیان چې د خلقو په ژوند پورې تعلق لري د هغو ټولو دوره او تجربه پر تیر سو. کم وخت چې خدیجه رضی الله عنها د ګټه او پوهې صداقت او امانت ولیده ډېر خوشاله سو. بیا نو خدیجه رضی الله عنها د میسره څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاق او معاملې پوښتنه وکړه او میسره هم د اوریځ څخه رانیولې. بیا د راهب خبري او د علیه الصلاۃ والسلام اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار پوهېدل ټول یو ورته بیان کړه. خدیجه رضی الله عنها هم د علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق او صداقت د کار او امانت څخه ډېر راضي و. او په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 25 کال و او د خدیجه رضی الله عنها عمر 40 کال و او کونډه هم و. خدیجه رضی الله عنها تر دغه وخت دوه واره واده کړی او دواړه واره خاوند وفات شوی. نو څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډیر خوښ شو، نو یې اراده وکړه چې د علیه الصلاۃ والسلام سره واده وکړي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. للشمس غيم داكين غمجنو زړونو ته الحياة تقدم ورجوع اندېښمنو فکرونو ته السلامة كلما او نمجنو سترګو ته والصالحات نزوع للشمس تعلیم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه. الحياة تقدم 9.7 کندهار.